شهزاد ته راته ووایه زه څه وکړمه. څه وشو؟ افنان سره خو زما ژوند داسې تېرېږي لکه چې دوزخ کې تېرېږي. اخر داسې څه شوي دي؟ ګوره شهزاد زما هم ضرورتونه دي د وړو وړو شیزونو دپاره زه هغه ته مینتونه کوم. زه اخر څه وکړم؟ بس پرېږده مړې، دې څه څیز دی؟ څه انپړه جاهله باندې زوړېدلې ما، هېڅ په پته یې نه پوهېږم. بس زه نور نه پوهېږم، خو زه د سره نور نشم اوسېدی. بیا ته له ده نه طلاق وال او زه ستا سره واده کوم چې زه به ټول عمر ستا سره. شهزاده یو ته خو یې چې په سخته کې دې ما له لاس راکړی دی. اوس چې دا زر درته ویم که نه په دې باندې اورو. صحیح شوه؟ شهزاده چې نن راشي که نه نن به سره خبره خلاصوم. ټیک شو، ته بیا ما ته کار وکړه. اوکې، الله په امان. اوکې، الله حافظ، خپل خیال ساته. تا خو چې زه ماشومان له سیکل راولم او تا له سوټو او بیا خالي لاس رالی. او زه تللی وم ورور پسې پیسو له، خو هغه کور کې نه و. ته خو یې سپېره دماغي مریض و. تا سره خو به زه لیونی شم لیونی. ته زما د شکل ته وګوره، زه داسې ومه سمه خیرماره ښکارمه، خیرماره. ما ته وګوره چېرته ما په میکاپونو باندې زرګونه روپۍ خرچ کوللې او نن تا سره په یو ټیم روټۍ پسې ړنده شومه. زه پرېږده نورین، هر وخت جګړې کې زما له روټۍ راوړه. زهر دله در نه کم چې مړ شي چې زما ځان د نه خلاص شي. د واده نه مخکې خو به دې غټې غټې دعوې کولې او ستاسو کور والا به هم دا خبرې کولې چې هلک دومره ګټي او هلک دومره ګټي. تا نه خو د خپل کور خرچې نه پوره کېږي او پاتې شوله ډوډۍ خبره. نو ډوډۍ ما ځان له او خپلو بچو له پخ کړې ده. ته خپل غم کوه. اکنانا مالا طلاق راکا، زه به تا سره نشم اوسېدی. نورین بس کا، دا ته څه وې او څه نه وې؟ خدای ته ګوره، بس که دا جګړې ولې دې دومره رسوا کوې؟ بس کا، خدای ته وګوره. داسې مه کوه نورین، مه کوه. زه ستا د روزانه بې غرورو او خبرو نه تنګ راغلم. آخر زه به انسان یم، ستا په زړه کې بلکل ستر زړه راسي. الله دې غوړ کا چې زما ځان د نه خلاص شي. او ستا په شان پلار نه خو نه پلار څه دی. نو بهتره دا ده چې زما دا ماشومان یتیمانان شي. نورین، ته غواړې که نه؟ ته غواړې چې زه وشم؟ زه دا دعا کوم چې الله دې نن ما وچت کړي چې ستا دې روزانه خبرو نه خلاص شوه. او کېدای شي تاسو ته احساس وشي چې زه ستاسو دپاره د کوم تکلیفونو نه تېرېږم. سمه او دا چې ته د ګوړ دندې کو زناوره جاهله. نورین، زه دننه لاړم. زما د بچو خیال ساته، خیال ساته. تا نه به ډېر ښه ساتمه.
راځي چې زه ماما کړل. هلو جی تاسو د افنان کور ونه خبرې کوئ؟ هغه ډیت شوی دی، زه د سنټرل هسپتال نه خبرې کوم. ستا د عیدت ورځې پوره شوې، ما وی چې ملاقات به مو کوو او ستا دیدن به مو کوم. شهزاده ستا ډېره شکریه. تا زما د عیدت په ورځو کې ډېر خیال ساتلی او زما د کور ټول ضرورتونه دې پوره کړي دي. هسې نورینه دا څه پیسې دي زما سره، دا والا او په دې به ماشومانو له او ځان له څه شاپینګ وکړي. را روان هفته کې به سوات ته لاړ شو، لږ ژوند به انجوای کړو. شهزاده تا خو به ما ته وې چې د افنان نه طلاق واخله. اوس خو افنان هم زما په زندګۍ کې نشته، نو که خوښه دي د دا واده به وکړو. ګوره نورین، په واده به څه وکړو، زه خو ستا د ضرورتو سره سره ستا خواهش هم پوره کوم. نو اوس زما دا خواهش هم پوره کړه. دا ته څنګه خبرې کوې شهزاده؟ ستا واده خو ما سره د واده کولو وي او اوس ته زما د جسم خبرې کوې؟ ګوره نورین، هغه څه خبرې دي، تا خو سیریس واخیستې. خبره صرف دومره ده چې ما ته ستا ملګرتیا صرف د شپې پکار ده. څه مطلب؟ ستا تعلق ما سره د دې دپاره؟ نو ولې تا ته څه ښکارېدل چې ستا غوندې سپېره ښځه به زه خپله کړم؟ ته خو هغه ښځې چې د خپل خاوند نه شوې، نو د بل به څه شي؟ تا خو به خپل خاوند ته هر وخت ښېرې کولې. بس پرېږده دا خبرې، ته داسې وکړه زما نه د دې هر څه پیسې اخله. نه مې دې په کار ستا پیسې دي، په ژوند کې به هم زه تا سره بیا میلاو نه شم. مه میلاوېږه، ما ته اړ ستا ضرورت نشته. سیده نگو که ما سواب کل سیکر جور کن زدم پتا ویمه چې ما هم د سیکر واخلي. امی سره خو پیسې نشته او بابا مړ شو. اقدام زدم نانو ته ویمه او ورځو نریدله چې مامو امی وواده او ګوره یې ویستل. Afnan Baba. Cedetto. Nata deriya deke. Stada dona bas. Sila kada thora duniya batana shua. Zamano resne di pakar fastava fasad shara. ما بابك اللي زبنا للشكرانة لهما جسم قوي نستلم ضمامي طارت لونا بس خلق دمت البقالة سبعين ستة غنوة يا الله يا الله ما ممكن يا الله ما ممكن